ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت استازی په غونډه کې د وینا کولو څخه منع کړی ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ غونډې ته د افغانستان پخواني استازي غلام محمد ساغزي وینا چې په پام کې ونن بشوي وه د ملګرو ملتونو لخوا لغوه شوې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د پرځول شوي حکومت استازي په وینا د طالبانو موضوع د خبرو په پام کې وه، خو د ملګرو ملتونو د یو ویاندې په خبره د نوموړي نوم د ویناوالو له لیسته ایستل شوی ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د مشر د ویاندې مونیکا ګریلی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي افغانستان په عمومي اسامبلۍ کې غړیتوب او برخه لغوه کړې ده. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر په دې هکله جزئیات نه دي ورکړي. د یادونې وړ ده چې طالبانو تېره اونۍ ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې لیکلي وو چې غواړي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وینا وکړي. هغه لیک کې ټینګار شوی چې ساغزی په ملګرو ملتونو کې نور د افغانستان استازی نه ده. په لیک کې دغه راز ویل شوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ښاغلی سهیل شاهین د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان د دایمي استازي په توګه ګمارل شوی، خو په هغې وخت کې ملګرو ملتونو د افغانستان استازي په توګه اسحاقزی په رسمیت پیژندلی و او د طالبانو غوښتنو منلو لپاره یې باید د امریکا چین په ګډون د 9 هیوادونو تایید ترلاسه کړی وای. غلام محمد اسحاقزي له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې په طالبانو سختې نیوکې کړې وې. نوموړي د کابل له سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یو بیړنۍ غونډې ته ویلي چې طالبان د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي. د په وینا ترهګرو ته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي.